که ته مړ شوې په قبر کې پروت وې د دنیا نه رخصت شوې یو څو داسې عملونه به دې کړي چې ته به په قبر کې پروت یې تا ته به د هغه عملونو اجر را رواني زما محترم. کله چې انسان وفات شي د دنیا نه رخصت شي انقطع عنه عمله د دې انسان او د عملونو ترمنځ انقطاع راشي غوڅ شي پرې شي. یو انسان ژوندی دی که دا وغواړي مونځ وکړي جومات ته راشي مونځ کوی شي. یو انسان ژوندی دی که په ده باندې زکات فرض شو نو دا زکات ورکوی شي. یو انسان ژوندی دی که دا وغواړي د الله نه دعا غوښتی شي. لیکن کله چې دا انسان وفات شي مړ شي د دنیا نه رخصت شي که دا مونځ کول غواړي مونځ کوی شي نشي کوی. که دا روژه نیول وغواړي روژه نیوی شي نشي نیوی. که دا د قرآن تلاوت وغواړي تلاوت کوی شي نشي کوی. ولې؟ ځکه کومه موقع چې الله ورکړې وه هغه موقع د ده نه الله واخسته مړ شو بس د اعمالو سلسله ختمه. لیکن بعضې عملونه داسې شته که ته مړ شوې په قبر کې پروت وې د دنیا نه رخصت شوې روح در نه ووتل په قبر کې خلکو دفن کې که ته خپله سجده نشي لګولی خپله تلاوت نشي کولی خپله بل کوم عمل نشي کولی لیکن تا به څه داسې کارونه کړي یو څو داسې عملونه به دې کړي چې ته به په قبر کې پروت یې تا ته به د هغه عملونو اجر را رواني زما محترم. او هغه عملونه په دې حدیث کې ذکر شوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الا من صدقة جاریه. په هغه عملونو کې یو عمل چې ته په قبر کې پروت او د هغې اجر تا ته الله قبر ته در رسوي صدقة جاریة جاری صدقه ده جاری. زما محترم د الله رسول مختصر خبره ذکر کړي جاری صدقه جاریه. بیا د دې ډېر مصداقات دي. جومات جوړول صدقه جاریه. یو عالم باندې خرچه کول هغه له کتابونه اخیستل صدقه جاریه. یو علاقه کې بور یا کوهی کنستل صدقه جاریه. یو غریب او مسکین ته کاروبار برابرول صدقه جاریه. ډېر اشیا داسې دي چې دا په صدقه جاریه کې راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ته به په قبر کې پروت یې د دې صدقې جاریې د وجې به د عمل او ثواب الله قبر ته در رسوي. دویم څیز چې تا ته د مرګ نه پس فایده درکوي او په دې حدیث کې بیان شوی دی علم ينتفع به. تا علم کړی دی عالم در نه جوړ شو بیا د علم نه پس خاموشه پاتې نه شوي. علم دې وکړو روزګار ته ونه وتې علم نه پس دې دعوت شروع کړو خلکو ستا د علم نه فایده اخیستله ستا درسونه جاری وو تا بیانات کول تصانیف دي کول. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ته به په قبر کې پروت عالم قبر ته به الله د هغه علم نه اجر ستا قبر ته درلیږي. او دریم څیز چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې ذکر کړی هغه دی ولد صالح یدعو له. نیک اولاد صالح اولاد